د شملې راډیو د پاڼې او یوټیوب چینل درنو مینوالو هیله ده چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. قدرمنو لیدونکو نن مو بیا هم وغوښتل چې تاسو ته ښایسته ترانومونه او همدارشان ښایسته شعرونه درته چمتو کړو. نن راغلي یو دوه خواږه شاعران مې په څنګ کې ناست دي، یو احسان الله احسان اندړ صاحب دی او بل راسره نقیب یون صاحب دی. هیله ده چې تاسو تر پایه راسره پاتې شئ. په لومړي سر کې د اندړ صاحب زیاتره مینوالو غوښتنه کړې ده چې دی د یو خوږ ترانوم وکړي، نو په همدې پلمه باندې راغلي یو. نن به له ده څخه یو خوږ ترانوم اورو، وروسته به بیا له یون صاحب څخه غزلونه اورو. اندړ صاحب تاسو ته هرکلی کوو. مننه کریمي صاحب، جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. زه هم د شملې راډیو پاڼې د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ټولو خوږو مینوالو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم، او داسې د تاسو او د ما مینوالو غوښتنه کړې ده چې دی د ترنم راته وکړي، نو زه هم درته ترنم کوم. مهرباني. ځه اوس ناوخته دا که ځې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. ځه اوس ناوخته دا که ځې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. زما دا زړه دې هم له تا سره وی ساته، زما دا زړه دې هم له تا سره وی ساته. داسې خوشحال داسې خوشحال به یې ساتې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. بس انتظار یم ته او خدای چې ګوره پاتې نشې، بس انتظار یم ته او خدای چې ګوره پاتې نشې. زه به نو شمارم درته شپې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. یو ښایسته تصویر دې راکړه څومره خوند به وکړي، یو ښایسته تصویر دې راکړه څومره خوند به وکړي. زه به یې ګورم د شپې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. ګوره باور نشته حالات خو تا ته ښه معلوم دي، ګوره باور نشته حالات خو تا ته ښه معلوم دي. ډېرې خرابې دي قیسې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. د خاطرو په کتابچه کې هم احسان لیکلی، د خاطرو په کتابچه کې هم احسان لیکلی. سلام می وایا په هغې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې. ځه اوس ناوخته دا که ځې وعدې به نه ماتوې، دا به قسم را سره کړې وعدې به نه ماتوې،
دا به قسم را سره کړې واده به نه ماتوې.